تیر یم له دې خرکوسي تیر یم له دې پنجابي حکومته تیر یم له دې هر شي تیر یم خلاص له دې ژونده تیر یم لعنت دی په دغه ژوند چې دا موږ یې تېروو داسې ژوند ده چې د ما پیغلې خوندې دې په کور کې ناستې لس 15 کاله د دوی تعلیم کړی یو د سپي زوی یو مردګاو د ما د خور د پانتون مخې ته ولاړې او د ما خور د خپل پانتون ته نه پرېږدي او زه به یم چې د ما په وطن کې امن ده د مور قسې داسې امن وغیم چې د ما خور څوک خپل پانتون ته نه پرېږدي دا پانتون طالع به د تا د پلار ده یوه خشته دې په دې پانتون کې لګولې څوک یې ته مردګاوه چې زما خور زما له پانتونه رامنې کوې څه کاره یې ته د پنجابي زوی د پنجابي زوی وي د پنجابي زوی به اوسې که د پنجابي زوی نه وای تا به زما خور له تعلیمه نه منې کوله تا به زما د پلار او د نیکه بیراغ مخالفت نه کوئ تا به په دومه ورځ باندې د غازي امان الله خان انځور باندې رنګ نه مشوئ ته پنجابی وې او پنجابی به اوسې نن دې ښځغی سبا دې ښځغی د ورځ تر قیامته دې ښځغی د تا په کراماتو غېڼو منډم د تا په دې ډزو غېڼو منډم د تا په دې پښتنوالي غېڼو منډم چې دا تا دلته له ماته ځان پښتون جوړ کړی پښتون داسې مردګاوي لکه ته پښتون دومره خرکوسي لکه ته ټول پاکستان جیلونه دي د افغانانو له خوندو منډو ډک دي ته ځان ته پښتون یې ټول افغانستان د تا د پښتون له لاسه څوک په رسمیت نه مني څوک یې پېژني نه ته ځان ته پښتون یې د تا په دې پښتو دا غېڼو منډم ته یو خرکوس یې یو دله یو مردګاوې د پنجابي سپی یې ته د پنجابي هیرو یې ته د حمیدګل یو بېدریسي عسکر یې د تا په پلویانو یو منډم د تا په لارویانو یو منډم نن دې ښځه وغیم 100 کاله بعد دې ښځه وغیم والسلام دا د ښځې په کوس هند له دې دالو سره دې ومنډم چې ته په کوم ځای میان یې دې پنجابي مردګاو چې ټول افغانستان دې پنجابي په سر تا خپه کړی ده څه دې مور چوپ پر پدر دې لعنتي در باندې مردګاوه ته د خدای بنده یې که د پنجابي بنده یې دا دونه پښتانه دا دونه افغانان دا دونه ځوانان دا دونه سپین ساري دا دونه پیغلې تا د یو پنجابي په سر خپه کړي دي بس بیا چې څوک د تا ملاتړ کوي هغه تر تا غټ مردګاو ده هغه تر تا غټ مردګاو ده چې د تا ملاتړ کوي ته تر هغه غټ مردګاو یې ښځه بلال د غیر را منډي سره غي چې دا تا ایمان پې راوړی د خدای په امان خو لري په پیاوړتیا سره